حدیث شریف کې راغلی دی چې یو سړی چې کله دنه ګناه وشي او دی وایي اے الله زمانه ګناه وشوه په خپله ګناه اعتراف وکړي خدای ما وبخې زه بخښنه غواړم ما ته زما ګناه معاف کړي الله پاک خپلو فرشتو ته وفرمایي اے زما ملایکو زما د دې بنده دا یقین دی چې زما رب شته هغه ګناهونه معاف کړم او په ګناه بنده نیسم تاسو ټولې ګواه اوسئ زما دې بنده ما ته توبه وویسته ما دې وبخلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی څه وخت تیر کړي دې کې بل ورځ ته بله ګناه وشي انسان دی او انسان نه ګناهونه کیږي سیوا د انبیا علیهم السلام نه باقی د هر بنده نه خطا کیږي معصومین فقط انبیاء علیہ السلام بلا گناہ تیوشی دا بنده بیا عرضو کی یا اللہ گناہ میں اکڑلا ناجائز کار میں اکڑ فاغفر لی یا اللہ ما ابخی دا گناہ راتا معاف کی اللہ پاک بیاو فرمائی دا ما دا دے بنده یقین دے چه زما رب شتا دے او گناہونا معاف کی چه سوک پسی دب توبہ و باسی او پاغي نیولم کوي چې توبه ونه باسي په ګناهونو عذاب راځي قد غفرت لعبدي ما خپل بنده وبخلو بیا داسې وخت تیر شي بله ګناه کې وشي بیا دا بنده راشي الله رب العالمین ته توبه وباسي او الله پاک ته جړاو کې په خپله ګناه پیمانه شي الله کریم او فرمایي زما ته دې بنده یقین دی چې زما رب شته دی او ګناه بخي ما دې وبخلو اشهدکم انی قد غفرت لعبدی اے ملائکو تاسو ټول ما گواه کړئ ما دا خپل بنده وبخلو فلیعمل ما شاء کوي چې څه دې خوښوي څه چې خوښوي هغه دې کوي زه به دته معافي کوم الحمدلله الله د هر چا ګناه معاف کوي خو چې توبه وباسي توبه څه ته وایي توبه د پنځو خبرو نوم دی ګناه پرېښودل په مخ کې ګناه پیمانه کېدل آینده په خیر اده کول چې بیا به نه کوم او که د بنده حقي هغه ته رسول او که د الله حقي لکه فرایض د هغې قضا راوړل دې ته توبه وایي که دې کې یو خبره کمه وه بیا توبه نه ده زما عزتمندو د دې حدیث مقصد دا نه دی چې موږ دې په ګناهونو زړه ورشو او موږ دې د شریعت احکام او فرایض هغه پیمال کو خپل لاندې دی کو بلکې د دې حدیث مقصد د الله د رحمت طرف ته موږ متوجه کول دي چې د الله پاک نه به امیدي نه کې د الله جل جلاله د در نه بدان نو امیده او بهر نه غني کو دې غن ځان دې هلاک کو خدای دې د هلاکت نه هر مسلمان وساتي